الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د امام بخاری رحمه الله په دې مبارک کتاب کې زموږ د درسونو دا سلسله وه او په دې کې موږ کتاب الرقاق شروع کړی و. هغه خبرې چې په هغې سره زړونه نرمیږي. مقصد د امام بخاري د دې کتاب د راوړو دا دی، وایي چې دا زړونه نرم شي او د غفلت د خوب نه راپاسي او الله ته واپس شي. په دې درسونو کې موږ اخرنی باب چې کوم بیان کړی و هغه دا و، باب کیف کان عیش النبي صلی الله علیه وسلم واصحابه وتخلیهم من الدنیا. باب په بیان د دې خبره کې چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ژوند څنګه ژوند او د صحابه کرامو ژوند څنګه او هغوی د دنیا نه څنګه بې رغبته خلک وو. پای کې بیا د ابو هریره رضی الله عنه هغه واقعه بیان شوې وه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د کور حالات پکې بیان شوي او دغه شان د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه هغه روایت او دا باب من ختم کړی و. بیا د هغې نه بعد امام بخاري باب راوړی دی، باب القصد والمداومة على العمل. باب راوړی دی مقصدی پکې دوه خبرې دي، القصد درمیان روی اختیارول، والمداومة على العمل او په یو عمل باندې همیشوالی کول. سوال زړه ته دا راځي ډایرک چې د دې کتاب نوم دی کتاب الرقاق، یعنې هغه خبرې چې زړه نرموي. نو دا مخکې کوم موضوعګانې چې تیر شو، کوم بابونه چې تیر شو، خو واضح و زړونو نرمولو خبرې پکې. اوس د دې څه مطلب شو؟ باب القصد والمداومه، یعنی په کتاب الرقاق کې دې خبرې ته څه ضرورت دی چې امام بخاري وایي درمیان روي اختیار کا او په یو عمل باندې همیشوالی کوه. د دې به څه وجې؟ کیدای شي دا یو جواب وي، خو د دې نه یو جوور جواب او چې سړی پکې ډېر سوچ وکړي نو دغه جواب ته رسي. هغه دا دی چې امام بخاري رحم الله بعض هغه خبرې مخکې راوړي، هغه حدیثونه راوړي چې د هغې سره زړونه نرمیږي. اوس تا ته ډایرک وایي په منځ کې، یعنې دا رباني علم دی امام بخاري، او رباني علم هغه چې هغه د خلکو په تربیت باندې پوهېږي. سبحان الله، خبرې راوړي چې زړونه نرم شي، په منځ کې اوس تا ته نصیحت کوي چې ګوره درمیان روي او دغه شان په عمل باندې همیشوالی. څنګه یو سړی دی تا ورته نصیحت وکړو، زړی څه شو؟ نرم شو. او دې زړی نرم شو او شروع یې وکړه او په دین کې غلو شروع کړه، یعنې عمل له دومره زور ورکو چې شریعت چې کوم حدود یې ښودي هغې نه مو واوړېد. امام بخاري وایي نه نه، داسې نه چې زړه دې نرم شي او درمیان روي پرېږدي. درمیان روي به کوې لکه خوارج چې شو. یا یو سړی عام چې کله نه کله داسې ته چاته نصیحت وکړي، درس وکړي، بیان وکړي، هغه متاثره شي د بیان نه، بیا هغه عمل له دومره زور ورکړي چې هغه خپل کوم حدود دي هغې نه واوړي. دویم تا ته وایي چې همیشوالی. دا نصیحت یې ولې وکړو؟ کله نه کله د انسان زړه نرم شي او خبره پرې اثر وکړي او جذبه کې راشي، بس ونښلي دی عمل ته، نو درې څلور ورځې جذبه او بیا هغه عمل هغه پاتې شي. امام بخاري وایي داسې به نه کوې. څومره قیمتي باب یې لګولی دی، یو درمیان روي او دویم همیشوالی په عمل. او دا یاده کوي دا خبره چې درمیان روي دې کولی نو عمل به دې همیشه وي، چې درمیان روي دې کوله که نه عمل به دې همیشه وي، دې کې شک نشته. عمل اله د انسان د وس نه وځي او همیشواله پې نشي کولی چې کله دې عمل کې درمیان روي نه وي او کله پکې تنطع وي
او غلوي او د حد نه تېروتلي بیا دا عمل د انسان په وس کې نه وي. لکه عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته چې کله پته ولګېده چې هغه هره ورځ روجي نیسي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوغوښته او نصیحت یې ورته وکړ. عبدالله وی په میاشت کې درې روجي نیسه. هغه یا رسول الله طاقت د دې نه هم زیات شتي، ځواني ده. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا په هفته کې را 2 روجي نیسه. یا رسول الله طاقت د دې نه هم زیات شتي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته چې اخري خبره دا ده، دین اخوا بیا بله نشتي، یو ورځ روجه نیسه او یو ورځ بوزه کوه. او د داود علیه السلام روجه او دا غوره روجه ده. که ته وایې چې نه طاقت شي نو بیا دغه حد دی، بیا هغه په دقې باندې عمل وکړو ټول عمر. خو کله چې بوډا شو نو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دغه نصیحت ارمان به یې کوو. طاقت یې ختم شو هلته، که زور یې ختم شو، هغه دا وایي چې زه به زه نیسم. نو بیا به یې داسې کار کوو. بعض روایتونو کې داسې راځي چې لکه 10 ورځې به یې روجه ونیوه، 10 ورځې به یې بوزه وه، 10 ورځې به بیا روجه وه، بیا دې طریقې سره بیا روجې نیوي. الغرض یعنې درمیان روي چې کله انسان کوي نو عمل د ډېر وخته پورې کولی شي، او چې کله درمیان روي د اختیار نه کړه نو بیا د عمل په منځ کې بندېږي بیا په انسان باندې. اولنی حدیث راوړی دی د مسروق رحمه الله. هغه وایي چې سألت عائشه رضی الله عنها، وایي ما تپوس وکړو د عایشې رضی الله عنها نه أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کوم عمل ډېر خوښ و؟ قالت هغې وی الدائم څه معنی؟ یعنې هغه عمل چې همیشوالی پې کېږي. قال قلت مسروق وایي چې ما ورته بیا وایي چې فأي حین کان یقوم، د شپې به کله راپاڅېدو مانځه ته؟ وی چې کان یقوم اذا سمع الصارخ، د بانګي بانګ چې به واورېدو راپاڅېدو به. او بانګي چې بانګ وي په اوله کې د شپې نو د نیمې شپې نه بعد شروع کوي یو دغه ټیم کې، او بعض علما وایي د شپې په 3 حصه کې دی بانګ وي. نو کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بانګي د اواز واورېدو نو بس بیا به راپاڅېدو. دې کې هم ګوره دا خبره دننه پرته ده چې ټوله شپې مونځ نه دی کړی، ټوله شپې مونځ نه دی کړی. اوس بعض موسمونه راشي جدا خبره ده، لکه اوس د رمضان اخرنۍ 10 شپې یو سړی شوګیر کړي، هغه وخت فضیلت دی او لږ وخت دی. خو عامه طریقه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا و چې هغه به د شپې خوب هم کو او د شپې به مونځ به هم کو. او کله چې هغه 3 صحابه کرام رالو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کور ته او تپوس د پیغمبر د عمل وکړو، نو بیا هغه عمل هغوی یعنې کم وګڼو چې دا خو پیغمبر دی، او پیغمبر که کم عمل هم کوي نو الله اسم د هغه تېر شوي او راتلونکي خطاګانې او لغزشونه یې معاف کړي. خو موږ خو امتیان یو، موږ خو به ډېر زور ورکوو. نو هغه یو وایي چې زه به ټوله شپه منځونه کوم، بل وایي چې زه به هره ورځ روژه نیسم، درېیم وایي چې زه به درسره واده نه کوم. بیا کله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبر شو د دې خبرونه نو وی بعض تاسو کې دا خبرې کوي، خو یاده کوي دا خبره چې انا اخشاکم لله و اتقاکم له، په تاسو ټولو کې ګوره د الله نه زیات یریدونکی زه یم او په تاسو ټولو کې پرهیزګاره زه یم. زه ګوره روژه هم نیسم، زه بوزه کوم هم، زه د شپې مونځ هم کوم، زه د شپې خوب هم کوم، او زه د زنانو سره ودونه هم کوم. دې ته درمیان روي وایي. مطلب دا نه دی چې اوس ته یو سړي ته نصیحت وکړي چې عبادت ډېر کوه. دې مطلب دا نه چې عبادت دومره کوه چې بس ستا مرضي ده، نه، مرضي به کې بیا هم نشته، شریعت ته به ګورې. د ډېروالي هم صحت دی، د ډېروالي هم صحت دی په شریعت کې. اوس تا ته نصیحت وکړم چې روجې ډېرې نیسه او ته روزانه روجه نیسي، دې نه خو پیغمبر منع کړی، او بیا سبا له وایي چې نه نو تا وایي چې ډېرې روجې نیسه. نو صحیح ده ډېرې روجې نیسه، خو د ډېروالي هم شریعت کې حد دی. یو تا ته زه وایم چې د شپې تهجد ډېر کوه، ته ټوله شپه تهجد کې، نو هلته پیغمبر خو دا هم وایي چې ستا د دې بدن په تا حق دی، ستا د دې ښځې حق دی، ستا د دې بچو حق دی. نو ته څنګه ټوله شپه بیا مونځونه کوې؟
نو دا فایده ده کوي چې عبادت د ډېروالي دا مطلب نه دی چې د شریعت حدود پار کا او د تنطع درجې ته واوړه، غلو شروع که او زیاتې شروع که او بې ځایه سختي شروع که. د دې نه ځان لرې ساتل پکار دي. مقصدي خبره په دې حدیث کې څه وه؟ دی ولې راوړی حدیث؟ یعنی پیغمبر هغه عمل خوښ چې په هغې همیشوالی کېږي، دې دپاره د حدیث راوړه. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د عائشة رضی الله عنها وی چې کان احب العمل الى رسول الله صلی الله علیه وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته خوښ عمل هغه چې په هغې باندې هغه کوونکی همیشوالی وکړي. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په اعمالو کې هغه عمل خوښ و چې کوونکی پې همیشوالی وکړي. دا خبره مې یاده کوي چې دا ګوره هر چا ته نصیب کېږي هم نه، د هر چا ته نه نصیب کېږي همیشوالی په عمل باندې. دا د ډېرې لویې برخې خاوندان دي چې الله ورته دا نصیب کړي. ګینې اکثر داسې چې بس تهجد لره پاڅېدو چېرته په میاشت کې یو پیر، کال کې یو پیر، او سم جذبه شي یاره بس ختم، او ودرېږي اوږده اوږده تهجد به شروع کړي او لګیا به 10 رکعات او 6 رکعات او سبا به یې هېڅوک نه وي، 2 ورځې بعد هېڅوک نه وي. نفلي روجې به شروع کړي او ځان به سم ګرم ګرم کړي. بس د دې هفتې نه شروع، یو هفته کې 2 روجې ونیسي او بیا خبره ختمه شو. د قرآن تلاوت به راولي، نه نه بس نور ختم. روزانه به زه 1 سپاره وایم، روزانه به زه 1 سپاره وایم، روزانه به زه 1 سپاره وایم، او دا په ما لازم شو، زه د قرآن بس ختموم او زه د قرآن په خوب، او دا قسمه خبرې به شروع 3 ورځې جذبه بیا خبره ختمه شي. دا شان درسونه مبارک نن بس ختم. د نن نه به زه هر درس ته کښېنم، د نن نه به زه حدیثونه زده کوم، د نن نه به زه قرآن ته کښېنم، د نن نه به زه پلانې خبرې او پلانې خبرې، یو څو ورځې ترتیب برابري او بیا خبره څه شي، بیا ختمه شي. ما خبره دې پورې کوله چې دا د لویې برخې خاوندان دي چې الله ورته همیشوالی نصیب کړي په عمل باندې. او دا ګران کارونه دی، خو چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته اسان دی. همیشوالی په یو عمل باندې کول ګران کار دی، اسان نه دی. لکه چې یو سړی هره شپه راپاسي تهجد کوي، دا تاسو څه خیال دی چې دا اسان کار دی؟ یو سړی هر ورځ د خپل قرآن ورد وایي، داسې اسان کار دی؟ یو سړی هر درس ته کینی، یو سړی دین زده کوي، روزانه دین له وخت ورکوي، دا اسان کار دی؟ یو سړی نفلي روجې نیسي، هفته کې 2 ورځې روجې نیسي، میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي، داسې اسان کار خو نه دی. ګورئ خو هغه چا دپاره اسان دی چې الله ورته توفیق ورکړي. چې الله چاله توفیق ورکړي هغه ته بیا اسان شي، هغه ته اسان شي. نور دا ګران کار دی. او بیا د مرګه پورې دا سلسله جاري ساتل. خو د رب العالمین مهرباني ته وګوره. ابو زمونږ یو حدیث وي، تاسو ته به یاد وي، په ما ته ښکاري د 40 النوویه په درس کې، د تېر شوي درس نه هغې نه مخکې درس و، چې یو سړی بیمار شي او یو سړی مقیم او مسافر شي، نو څه کېږي؟ اجر د هغه عمل ورته میلاویږي پوره. وی الله ملایکو ته وایي کوم ملک چې په ده مقرر دی چې د ده عمل پوره ولیکئ، بدله پوره ولیکئ. لکه یو سړی د شپې تهجد وی کول او اوس بیمار شو، نه یې کوي، اجر ورته میلاوي. په کټ کې پروت دی لکه تهجد چې کوي. یو سړی کله چې خپل کور کې تهجد کول په سفر باندې لاړ، اجر ورته پوره میلاوي. خو دا د هغه چا دپاره چې څه همیشوالی کوي. لکه دا نه چې مونږ خوشحاله شو چې یاره مونږ د شپې اوده پراته یو، الله به تهجد و اجر راکړي، او مونږ په سفر باندې یو، الله به راله پوره اجرونه راکړي. دا د هغه چا دپاره چې کله هغه صحیح و، هغه حدیث کې سره هم دا دی چې کله صحیح او مقیم و، هغه د اعمال کول په ښایسته طریقې سره د الله بندګي کوله، ځکه ورته د اجر میلاویږي. د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د ابو هریره رضی الله عنه قال رسول الله صلی الله علیه وسلم، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده، لن ينجي احدا منکم عمله. په تاسو کې یو سړی
د عمل د لاسه نشي کامیابېدی، عمل ولا نجات نشي ورکولی. تاسو کې یو کس له هم د هغه عمل نجات نشي ورکولی. قالوا ولا انت یا رسول الله، یا رسول الله یعنی تاسو له هم عمل نجات نشي درکولی. قال ولا انا، ما لم نشي راکولی الا ان يتغمدني الله برحمه، مگر دا چې الله ما ډوب کی په خپل رحمت کې، والله را من رحم وکي بیا صحیح ده. خو چې الله رحم نه نو پیغمبر وایي زما عمل ما له فایده نه راکوي. دا مسله دي چې اشکال راځي هغه زه بیانوم، خو په دې روان حدیث کې به ته بیان کړم. ډېر فایدهمند سوال دی او د هغې جواب به درکړم. خو دې چې ګوره پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله په ما باندې رحم نه کړی نو زما عملو ما له فایده نه راکوي. دا مسله تی واضحه شوه څه چې پیغمبر هم د الله رحمت ته محتاج دی. اهمه فایده پیغمبر د الله رحمت ته محتاج دی. رد دی په خلکو باندې چې پیغمبر د الله سره شریک کړی، بلکې بس خو پیغمبر ته وایي په موږ باندې رحم وکړه او د رحمت خزانې او پیغمبر ته چغې وایي زموږ مصیبتونه حل کړه او زموږ مشکلات حل کړه. او دې چې پیغمبر په خپله وایي دا زما خبره نه ده چې سړی وایي چې یاره دا وابیان ګستاخان دي، نو دې ته که ګستاخي وی نو دا واوره دا خو د پیغمبر حدیث دی او په صحیح بخاري کې دی او ابو هریره رضی الله عنه روایت کوي. پیغمبر وایي چې ما باندې الله رحم نه کړی که نه نو زما عملو ما له فایده نه راکوي. یعنې زم د الله رحمت ته سیمه، پیغمبر وایي زه ورته محتاج یم. ما پرونی درس کې مو دا خبره کوله که نه کابل وزني کې نه پرونی کې چې پیغمبران لکه حدیث موږ سره تیر شوی که نه الله چې پیغمبرانو ته څه ویلي ما قصه مؤمنانو ته ویلي پرونی درس کې نو په هغې کې موږ دا خبره کړې چې پیغمبران که ډېر اوچت خلک دي خو په مخلوق کې راځي او رب العالمین خالق دی، نو کوم ځای کې خالق او کوم ځای کې مخلوق، کوم ځای کې معبود او کوم ځای کې عابد. الله معبود دی، الله اله دی، د هغه بندګي کیږي او یو د هغه بنده دی چې د هغه بندګي کوي. نو څنګه یو سړی رالیږي او دا څومره ظلم کوي چې بندې راوچت کو او الله ته ورسو، دا لوی ظلم دی. ان الشرک لظلم عظیم، شرک الله وی لوی ظلم دی. دا اصل کې د ظلم څه ته وایي؟ په عربي کې دی تعریف دا دی وضع الشیء فی غیر موضعه، یو شی یې په داسې ځای کې چې هغه د هغې ځای نه وي، دې ته ظلم وایي. نو چې اوس یو سړی راولګېدو پیغمبر یې راوچت کو او د الله سره یو ځای کړو، دا اوس پیغمبر یې هغه ځای ته ورسوي چې دغه د پیغمبر ځای نه دی، ظلم یې وکړو که نه؟ ظلم یې وکړو. بابا یې راوچت کو، پیر یې راوچت کو، قبر یې راوچت کو، درګاه دربار یې راوچت کړو، الله ته یې ورسوه، ظلم یې وکړو. یا د الله حق یې راواغستو او چا له یې ورکو؟ مخلوق له یې ورکو، ظلم یې وکړو. نو دا فایده په دې حدیث کې مخامخ راغلو، ډېره فایدهمند نقطه ده، یاد ساتل پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سددو وقاربو، میانه روي کوئ او اعتدال کوئ. سددو وقاربو یعنی خپل کوشش او محنت کوئ، خپل کوشش او محنت کوئ خو میانه روي او اعتدال، د اعتدال لار به خپلئ. وغدو وروحو، سحر کې محنت کوي، ماښام کې محنت کوي. وشیء من الدلجتی، او د شپې په سیسه کې محنت کوي. والقصد القصد تبلغو، او درمیانه لار غوره کوي، درمیانه لار غوره کوي وبرسئ د الله رضا ته. اصل کې امام بخاري رحمه الله دا حدیث دې دپاره راوړی دی دا چې القصد درمیانه روي هلته باب داسې یې ښودی باب القصد والمداومه، دا حدیث یې دغې دپاره راوړی
چې درمیان روي اختیار کړه. پیغمبر څه وایي؟ سددو وقاربو، میان روي کوئ او اعتدال لاره خپله کړئ، د اعتدال لاره. وغدو وروحو وشیء من الدلجه، سحر کې ماښام کې د شپې په صحیح څه کې محنت کوي. د دې مثال دی لکه یو سړی چې په سفر روان دی او چې په یو ځای د سفر ته نښتی نتیجې سره وځي ستړی به شي. خو چې یو سړی لږ سفر وکړي، دمه وکړي، ماښام کې لږ سفر وکړي، خوب وله ورشي، وده شي، د شپې په صحیح څه کې سفر وکړو، خپل مقصد ته به ورسي، ښه په ارام به ورسي. خو که دی په ګاډي باندې خپه کېږي چې نه زه د سره ودرېږم نه، نو ډېر به ځان ستړی کړي. دغه شان زموږ دا محنتونه دي. که سړی په یو ثنا یو عمل ته ونښلي که نه، لکه یو حدیث کې راځي پیغمبر صلی الله علیه وسلم نصیحت کړی، وی ځان دومره مه ستړی کوئ په عباداتو باندې چې سړی پکې د حد نه واوړي. الله ګوره وی په اجر ورکولو باندې نه ستړی کېږي، الله په اجر ورکولو نه ستړی کېږي، خو تاسو به ستړي شئ. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی تاسو به ستړي شئ، الله نه ستړی کېږي په اجر ورکولو باندې. یو سړی په یو ثنا یو عبادت ته ونښلي، نو نقصان پکې دا دی چې یو خو ستړی به شي او د دې ستړیوالي د لاسه به د دې عبادت نه بیا ورو ورو دی لرې کېږي. دی هلته څه شو؟ ستړی شو. لکه اوس یو سړی وي زه د شپې ودرېږم او 20 رکعته تهجد کو او قرآن یې راغستی دی، اولنۍ ورځ ده په جذبه کې دی، قرآن یې له منډه راغستی دی، وایي اوږده اوږده رکعتونه، اوږدې اوږدې سجدې، ورو ورو به دی اوس د دې نه ځان راکاږي. ها شتي داسې ځوانان هغه اوس را عادت شوي دي. هغه مخکې حدیث تېر شو که الدائم، د هغوی عمل همیشهي اوس را عادت دي. زه د هغه خلکو خبره کوم چې جذباتیان دي، موسمیان، دې ته موسمیان هم وایي. د دوی د جذباتو یو موسمي، د دوی د عمل یو موسمي، او بیا خبره ختمه شي. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سحر کې، ماښام کې، د شپې دې کې دا فایده هم ده چې یعنې عمل خپل تقسیم که، څه عمل د سحري کوه، ماښام کوه، د شپې کوه، په یو ځای ورته مه نښله. ستړی به شي او تنګ به شي او کمزوری به شي. دې کې دې ته هم اشاره ده، لکه سهار ماښام ته سهار کې مونځ شو، هغه کوه، د سهار اذکار وایه. ماښام کې هم مونځونه دي، اذکار دي، د هغې خیال کوه. د شپې وشیء من الدلجه، د شپې په صحیح څه کې تهجد کوه، د شپې په صحیح څه کې قرآن وایه. په دې طریقه چې ستا عمل روان وي، لکه څنګه چې پیغمبر نصیحت کړی، نو دا عمل به ستا صحیح همیشه به وي، دا به ستا همیشه عامل وي. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی دی. ښه دغه حدیث کې دی القصد درمیانه لار غوره کوي، درمیانه روي، یعنې نه به افراط کې او نه به تفرید کې. او اهل سنت والجماعت او اهل الحدیث او سلفیان او اهل الاثر په صحیح معنو سره اهل سنت د دوی غټه نښه دا ده، غټه نښه چې دوی درمیانه روي کوي او درمیانه لار غوره کوي، نه په دوی کې افراطي نه په دوی کې تفریطي. هر باب کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره محبت کې دوی افراط او تفریط نه کوي، نه د حد نه اوړي او نه کمیږي. د علما کرام سره محبت کې نه افراط شي نه تفریط شي. صحابه کرامو سره محبت کې نه افراط شي نه تفریط شي. د تکفیر په مسله کې نه افراط شي نه تفریط شي. د ایمان په مسله او داسې بیا ځه. نو الحمدلله چې الله موږ ته دغه لار را نصیب کړې ده چې نه به پکې افراط کې نه به تفریط. هر عمل، هر شی کې چې د حد نه واوړي ورانه، چې د حد نه کمیږي نو ورانه او دا د نه ګډوډ کېږي. نو دې دپاره امام بخاري دا حدیث راوړی. د هغې نه بعد حدیث دی عایشه رضی الله عنها روایت دی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې ده سددو وقاربو. سددو وقاربو مخکې حدیث تیر شو، میانه روي کوئ او اعتدال لار غوره کوي. واعلموا، او دا خبره یاده کوي پیغمبر وایي واعلموا ان لن يدخل احدكم عمله الجنه. دا خبره یاده کوي چې په تاسو کې یو سړی هم د هغه عمل جنت ته نشي بوی.
وأن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قلها. او یقینا د الله په اعمالو کې هغه عمل ډیر خوښ دی چې هغه صحیح همیشواله پې کېږي و ان قل اگر که صحیح اگر که لږي. د حدیث کې خو اولنۍ مسله دا بیان شوه پیغمبر نصیحت وکړو چې سددو وقاربو. دویمه ده چې په تاسو کې یو سړی عمل جنت ته نشي دننه کولی. دته اشکال زړه ته راځي قرآن کې دا آیت ته ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. جنت ته ننوځئ د څه د لاسه؟ ستاسو د اعمالو د لاسه. دا اشکال دی ذهن کې راځي چې پیغمبر وایي تاسو کې یو سړی عمل جنت ته نشي بوی او الله وایي جنت ته ننوځئ د اعمالو د لاسه. نو جواب د دې دا دی چې اعمال دا فایده ورکوي چې دې سره درجې بلندېږي. معنی د دې دا ده چې جنت ته ورننوځئ او ستاسو د اعمالو د لاسه به درجې بلندې شي په جنت کې. دا معنی ده. سړی عمل څه فایده ورکوي؟ عمل چې جنت ته ننوتې تاله فایده درکوي. درجه کمه ده زیاته ده نعمتونه ډیر دي لږ دي دا ټول د څه د لاسه وي؟ د اعمال د لاسه. او بنیادي جنت ته ننوته دې لپاره څه پکار دی؟ د الله رحم پکار دی. نو دواړه خبرې راجمع شوې. جنت ته ننوته د الله په رحم سره کېږي. ها اوس ستا عمل دی بیا چې څومره عمل دې کړی دی د هغې مطابق ستا په جنت کې درجه ده. او ته چې څومره محنت کې کوه څومره کوشش کې کوه د جنت ته حاصلولو دپاره د هغې کې درجې بلندې میوې نعمتونه دا بیا الله سبحانه وتعالی د اعمالو په اندازه باندې خلکو له ورکوي. نو دا اشکال الحمدلله څه اشکال نه دی. به وایي چې الله ته هغه عمل ډېر خوښ دی چې هغه ادومي همیشواله پې کېږي اگر که لږي. دا فایده ده که اگر که لږي. د ځان نه موسمیان مه جوړوئ چې په یو ځای ځان بعض موږ لیدلي موږ ته پته ده زموږ دې باب کې تجربه ده الحمدلله ځکه چې دعوت دې لارې سره چې څوک تړلی شوي د هغه مخې ته دا خبرې ډېرې راځي. کله نه کله یو درس او یو بیان وشو خلکو ته سخت متاثره شو بس زور ورکړي او دوه درې ورځې جذبه یو بیا په اخره کې هېڅ هم نه. لازم نه ده چې ته د شپې اوس تهجد کې او 6 رکاته به کې او 10 رکاته لازم دي چې ته به کې. خیر دی 2 کوه 4 کوه 6 کوه خو همیشه یې کوه. لازم نه دی چې ته یعنې هفته کې به دا 2 روجې نیسي. که دغه درجه کې نه نو بیا دغه کوه چې په میاشت کې 3 ورځې روجې نیسي او دا په میاشت کې په هر ورځ نیوی شي. یعنې میاشت کې چې کم منځ کې نیسي په اولنۍ برخه کې اخرنۍ برخه کې دا تا ته اجازت دی. نو که ته په دې اولنۍ 10 کې 1 روجه نیسي او په 2 10 کې 1 روجه نیسي او په 3 کې به بله ونیسي څومره اسان کار دی. دغه لږ عمل کوه خو چې همیشوالی پې وشي. قرآن راوالی او سم جذبه کړي یو سپاره ووایي بعض سوره بقره ختمه کړي زر زر او بیا قصه ختمه شوه. پاو سپاره وایه 2 مخه وایه 1 مخ وایه هر منځه سره وایه همیشه. تر شنبې په دې باندې ډېر مثالونه دي چې عمل لږ کوه خو همیشه یې کوه. دغه عمل د الله خوښ دی. الله ګورې ډېروالي ته نه ګوري الله د عمل ښایست ته ګوري. لکه سورت الملک کې الله سبحانه وتعالی دا خبره ذکر کړې ده چې الله د ژوند او د مرګ پیدا کړی دی دپاره چې وګوري چې په تاسو کې څوک ښایسته عمل کوي. دی نه دي ویلي چې وګوري چې په تاسو کې څوک ډېر عمل کوي. د الله ښایسته عمل پکار دی. او ښایسته عمل څه ته وایي چې هغې کې توحیدي
د پیغمبر په طریقې او همیشوالی پې کېږي. دا د الله ډېر خوښي، ځکه چې د عمل په صحیح معنو سره ښایسته عمل دی. الله ډېر عبادت زموږ نه غواړي، الله زموږ نه ښایسته عبادت غواړي. الله ښایسته بندګي زموږ نه غواړي. د هغې نه بعد یې حدیث راوړی، دا هم د عایشه رضی الله عنها روایت دی. دا فایده ده کوي چې عایشه رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په بیبیانو کې دغه یو بیبي پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې واده کړې ده چې دا کونډه نه وه او دا باکره وه. وجه څه وه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په کم عمر کې واده کړه؟ 9 کاله دی عمر چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره میلاو شو. نو د هغې یو وجه دا وه چې دا د دین یې زده کړي د پیغمبر نه او بیا امت ته ورسېږي چې څومره ذهن کچی، څومره عمر کمی، نو دومره پکې خبره ښه کیني. نو د نورو بیبیانو په مقابله کې عایشې رضی الله عنها د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه ډېر روایت را نقل کړي دي. یکې حکمت دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې هر واده کړی دی که نه، په هغې کې څه حکمتونه وو. یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ودونه ګورې دې لپاره نه دي کړي چې شهوت یې پوره کوه. لکه بعض ظالمان والعیاذ بالله دا اعتراض کوي چې یاره مسلمانانو دا پیغمبر چې دا شهواني و او دی چې دا 11 ښځې کړي دا د شهواتو لاسه کړي نه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دا بیبیانې کړي هر یو واده کې څه نه څه حکمتونه وو. دا روایت هم د عایشه دی، وایي چې سئل النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تپوس شو، ای الاعمال احب الی الله، په عملونو کې کم عمل د الله ډېر خوښ دی؟ قال ادومها وان قل. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې هغه عمل د الله ډېر خوښ دی چې همیشواله پې کېږي اگر که لګي. دا مخکې خبره تېره شوه. وقال اکلفو من الاعمال ما تطیقون. وی پیغمبر به دا وي چې دومره عمل کوئ چې څومره ستاسو وسي، د وس مطابق عمل کوئ. فاتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نو څومره چې د بګې طاقت یې دومره بندګي د الله کوه، زیاتې مه کوه. ځکه مخکې پیغمبر وي که سددو وقاربو، دې دا معنی د سددو وقاربو. د هغې نه بعد حدیث دی د علقمه وی چې سألت ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها، وی ما تپوس وکړو د ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها نه. علقمه وی ما ورته چې یا ام المؤمنین، ای د مؤمنانو مور، کیف کان عمل النبي صلی الله علیه وسلم، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د عمل کولو طریقه سوا؟ هل کان یخص شیئا من الایام، آیا پیغمبر به بعضو اعمالو د پاره خاص ورځې خاص کولی؟ قالت لا، نه، کان عمله دیمه، د پیغمبر عمل همیشه و. وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع، او پتاسو کې څوک هغه څه کولی شي چې پیغمبر به کول، یا پتاسو کې د چا دومره وس دی څومره چې د پیغمبر و. سوال دا دی چې آیا پیغمبر به څه عبادت خاص ورځو پورې خاص کول؟ معنی د دې سوال دا ده، د سوال اصل کې په دې طریقې سره په دې نه دی چې داسې عبادت شتي او داسې خو شتي چې هغه بعض ورځو پورې څه دي خاص دي، لکه د پیر په ورځ روژه نیوه، جمعرات په ورځ روژه نیوه، ایام البیت کې روژې نیوي او داسې بیا ځه. دلته مطلب دا نه، مطلب دا دی چې یعنې پیغمبر به څه خاص ورځو کې عبادات وکړو بیا به یې نه کوو، داسې حالاتو هغې وی نه. پیغمبر چې به عمل کوو نو بیا به همیشه کوو، دا نه چې څو ورځو دپاره به وکړو او بیا به پرېښو. دا د پیغمبر طریقه نه وه. نو عایشې ورسره بیا دا خبره م وکړه، سبحان الله، وی دغه طاقت ته چا دی کم طاقت چې د پیغمبر و، د هغه په شان څوک کولی شي. خو موږ به کوشش کوو چې د هغه په نقش قدم روان شو، محنت به کوو. سیدې چې موږ هغسې ته نشو رسېدی او موږ هغه شان وس نه لرو، هغه شان طاقت نه لرو، خو محنت او کوشش به کوو. د هغې نه بعد حدیث دی د ابو سلمه ابن عبدالرحمن
د عائشې رضی الله عنها نه روایت کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی سددوا وقاربوا وابشروا درمیان روی اختیار کوي د اعتدال لاره خپله کوي وابشروا او زیری در کوم یعنې مطلب چې دا کارونه وکړو نو بیا ستاسو لپاره څه دی زیری دی زیری د دې دی چې د عمل بدل الله قبول کړي زیری دا دی چې د عمل به همیشه کولی شي زیری دا دی چې الله بدل جنتونه درکړي ډېرې خبرې په دې کې دننه راځي فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله دا خبر یاد کړئ چې په تاسو کې یو کس هم د هغه عمل جنت ته نشي ننویستی قالوا ولا أنت يا رسول الله یا رسول الله تاسو هم نه وی ولا أنا زمنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة مگر دا چې الله را باندې رحم وکړي او مغفرت راته نصیب کړي نو بیا به عمل مالا فایده را کی او جنت ته بننوځم د هغې نه بعد حدیث راوړی دی د انس بن مالک رضی الله عنه هغه دا خبره کوي چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم صلى لنا یوما الصلاة پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر منځ کې موږ له امامتي را کړه ثم رقي المنبر او بیا منبر ته وختو بیا منبر ته وختو فاشار بيده قبل قبلة المسجد پیغمبر صلی الله علیه وسلم په دې منبر باندې ولاړو او د جومات قبلی طرف ته اشاره وکړه او دی وی چې قد اريت الآن منذ صليت لكم الصلاة الجنة والنار ممثلتين في قبل هذا الجدار ما وسوي وس پیغمبر صلی الله علیه وسلم اشاره وکړه قبلی ته دې وی ما وس دې ټیم کې چې تاسو لمونځ درکوو نو ما ته وښوی شو جنت او جهنم د دې دیوال په دې مخه کې فلم ارک اليوم فی الخیر والشر نو ما د نن ورځې په شان خیر او شر نه دی لیدلی ځکه چې جنت یې ولیدو او هلته جهنم یې ولیدو فلم ارک اليوم فی الخیر والشر او بیا وی نن ورځ په شان ورځ ما نه لیدلی په خیر او په شر کې سوال دلته زړه ته راځي نه سوال زړه ته راځي هغه څه سوال دی دا خدای چې لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهید هغه د سوال کوي نه دغه تاسو ما ته پته تاسو بل ځای ته روان شوئ سوال دا دی دغه چې تاسو د حدیث خوشا کې اوس ګرځي چې ولې جنت ولیدو ولې جنت دا سوال نه دی سوال دا دی چې امام بخاري خو باب تړلی دی درمیانه روي کوي باب یې تړلی عمل باندې همیشواله کوي دا حدیث د دې دغې سره څه کار دی دې کې خدای چې پیغمبر مونځ کوو په منځ کې ورته الله جنت او جهنم وښو په دیوال کې قبله کې دې دغې سره څه کار دی نه د زړه د نرمېدو خبره خو دلته باب څه دی یو کس نه غلو کوي نو الله پاک په جهنم ته وځي میان روي اختیاري نو کېدای شي دا جواب وي د دې جواب دا دی چې امام بخاري رحمه الله دا روایت دلته دې دپاره راوړی دی چې درمیانه روي اختیارول او عمل باندې همیشوالی کول دا اله کیږي چې د انسان په زړه کې دا یقیني چې جنت هم شته او جهنم هم شته نو ته په عمل باندې همیشوالی وکړي اوس په ورسېدېږي د دې مسلو دپاره غټ سر والا کس پکار دی خو غټ سر هسې نه چې د دماغونه خالي غټ سر چې دماغ پکې هغه سړی دې مسلو له پکار دی معنی دا ده امام بخاري ته وی عمل څه کوه همیشه کوه خو اوس د عمل همیشه کول سدیسې خبره خو پکار دی چې تا په جذبه کې راولي او تاله دیکه درې کي مخې ته دې بوځي زور د باندې راشي وی زور به د باندې دا خبر راولي یاد ساته چې په آخرت کې یا جنت ته یا جهنم دی نو چې کله دا خبره ستا مخې ته چې یاره جنت دی او جهنم دی نو بیا به ته په عمل کې څه کې همیشوالی به کې کوشش به کې محنت به کې بله فایده د حدیث نه دا م راووته
چې مونځ په دې طریقې سره کوه ای مسلمانه لکه جنت او جهنم چې مخامخ یې نه. اوس کوم سړی چې مانځه باندې ولاړي او داسې ولاړي لکه دی چې جنت او جهنم یې نه، د ده مانځه کیفیت به څنګه وي؟ څومره خوږ مونځ به یې د ده، څومره ښکلی مونځ به یې دې کس چې هغه دا داسې ځان ته دغه مخامخ کړی دی چې دې دیوال کې ما ته جنت وښکاري او جهنم وښکاري، هر څه ځان ته مخامخ کړي، نو د مونځ به څنګه وي؟ یو مونځ نن سبا چې دا خلک کوي معمولي کړس کړوس ورچا کولاو کو بند کو ذهن مانځه کې اخوا دې خوا لاړ شي، او یا د کاروبار سوچ او یا د بچو سوچ او یا د ښځې سوچ، او یو هغه دی چې مانځه کې ولاړ دی او داسې کیفیت یې جوړ کړی دی لکه جنت او جهنم چې ده ته په دې دیوال کې مخامخ دقه دی ښکاري، دی به څومره ښکلی مونځ کوي. دا فایده د حدیث نه راووته. د هغې نه بعد امام بخاري رحمه الله باب راوړی دی باب الرجاء مع الخوف، باب په بیان د دې کې چې امیدونه به ساتي سره د یرې نه، امیدونه به ساتي سره د یرې نه. دې باب ته څه ضرورت دی په کتاب الرقاق کې؟ امام بخاري خو کتاب الرقاق راوړی دی او رقاق څه ته وایي؟ زړه نرمونکې خبرې. دا یره داسې نه دومره ډېرې شي چې الله نه دې هغه امید ختم شي. نو دا خبره ځکه ذکر چې د یرې سره به امید هم ساتي. امام بخاري هغه خبرې راوړي چې زړونه پرې نرمېږي او په زړونو کې ورسره د الله نه یره پیدا کېږي، نو بیا ستا تربیت کوي. ما ووایي که نه چې امام بخاري رباني عالم و، څه ناشنا د تربیت طریقه وه د هغه. دا بعض راپاسي د استنجا طریقه به ورنه ورځي، د چاردام طریقه به ورنه ورځي، او ځان ته به موبایل کیدي او اعتراضات په شروع کي په چا باندې؟ په امام بخاري باندې. حیران بشي. هغه ما یو پیر کلیپ اورېدلی، تاسو ته ما ویلي مو، د مصر یو علمانۍ لیږی وایي زه ځان ته عالم وایي، زه هم لوی عالم یم، او په ټي وي باندې یو سلفي عالم ورسره ناست د هغه سره خبرې اترې کوي. نو دی ورته وایي دا علمانې، وایي تاسو له خو دا خپل بخاري نوم هم صحیح نه درځي، هغه بخاري چې وایي تاسو د پیغمبر درجې ته وایي رسولی دی، تاسو له وایي د هغه نوم هم صحیح نه درځي. هغه ورته څه نوم دی؟ ته یې ووایه ځه. وایي تاسو وایي چې د هغه نوم دی محمد ابن اسماعیل البخاري، حالانکه د هغه نوم دا نه دی، د هغه نوم دی جمعه محمد ابن اسماعیل البخاري، جمعه. دا هغه شیخ غریب په هغه ټیم کې چې دی انا لله و انا الیه راجعون، دا په یو کتاب لپاسې لیکلي جمعه محمد بن اسماعیل البخاري، یعنی دا حدیثونه را جمع کړي دي چا؟ محمد بن اسماعیل البخاري. جمعه معنی دی چې را جمع کړي، او دوی دا د نوم دی وایي جمعه. اوس داسې سړی راپاسي دی هم په امام بخاري پسې خبرې کوي، یعنی داسې قسمه ناولی انسان راپاسي او په هغه کس باندې چې ده ته صرف محدثینو کې ده ته دا لقب میلاو شوی دی امیر المؤمنین فی الحدیث، په حدیثو کې امیر المؤمنین دی، او راولګي په امیر المؤمنین فی الحدیث، په هغه باندې اعتراض کوي. او بعض علما ویلي جبل الحفظ، دا حدیثو په یادولو کې غر وایي، خو بعضو ناشنا خبره کړې ده امام الدنیا فی الحدیث، د دنیا امام په حدیثو کې. نو دا سړی هسې ول الله د اوچته مرتبه نه ده ورکړې، څومره ناشنا یعنی باب دی تړي په منځ منځ کې. یعنی څوک چې د امام بخاري دا کتاب وایي که نه، نو ته اخوا دېخوا کېدو ته دې نه پرېږدي، که لږ کچې ته کوزېږي راټینګوي دي، نو بیا خپله خبره بیا جاري وساتي. نو که منځ کې پکې څه بل نصیحت ته ضرورت یو څه نقطه راځي، نو هغه ته بیان کړي، بیا خپلې خبرې له راشي. اوس کتاب الرقاق ته په اصل کې زړه نرمونکې خبرې، او په منځ کې پکې دا نصیحتونه هم تا ته کوي چې معنی دا نه چې ته د زړه نرمونکې خبرې واورې او
دومره یره دې په زړه کې پیدا شي چې د الله نه دې امیدونه ختم شي. وایي دا به م نه کې او دا به م نه کې چې زړه دې نرم شي او د الله خبرې واوري او د پیغمبر خبرې واوري او بس د الله نه دې صرف امیدونه پیدا شي چې یاره دا خو عظیم رب دی او دا خو غفور دی رحیم دی او یره پاتې شي. یره به نه پرېږدي. دا مسله موږ درسونو کې بار بار بیان کړې ده که نه ده چې مسلمان به ژوند تېروي په مابین د خوف او د رجا کې. مسلمان به ژوند تېروي د یرې او د امیدونو په منځ کې. بعضو سلفو به ډېره ناشنا خبره کوله. وی یره او امید دا داسې دي لکه یو مرغۍ چې راولي د مرغۍ وزرې دوه وزرې دي. یو وزر امید دی او بل وزر خوف یره. نو که دې نه ته یو وزر لرې کې نو دا مرغۍ به څه شي؟ دا به راولېږي، نشي تللی. لازم به د دواړه وزر یي نو هله به دا مرغۍ الوځي. وزر د یرې او وزر د امید. امید به د الله نه ساتي چې زموږ یو کریم او رحیم رب دی. ما نن سبا دا خبره هسې نوټ کړې ده د سوشل میډیا دا دور دی. دا زموږ د مولیان او دعات اکثر د عوام یری. تاسو هم دې خبرې ته سوچ کړئ. لکه دا ترهیبي بیانات ډېر زیات دي او دا چغې چغارې او دا په جذبه کې او کافر بشي او جهنم دی او دا دی. صرف یره ورکوي. زم چې یو رباني داعي او عالمي نو د هغه به دا طریقې چې یره م ورکوه امید هم ورکوه. لکه د یو نیم عالم کتاب چې وګوري یا بیان چې واورې کنه ته به چې بس یعنې زه لاړم څه شوم تباه شوم ختم. نو که په دې پسې بیا د امید خبرې مو وکړي او یو سلسله یو سړي سلسله وار بیانات شروع کړي د جهنم احوال او د جهنم عذاب. صحیح دا سلسله چې ختمه کړه بل سلسله څه شروع کړه؟ جنت نعمتونه. که یو سړی سلسله شروع کړي چې هغه کم کارونه دي چې د هغې د لاسه الله په غضب کې کېږي، هغه کم کارونه دي چې تا جهنم ته بله سلسله پسې شروع کړه د الله د رحمت اسباب، رحمت ته حاصلولو اسباب، جنت ته تلو اعمال. یعنی د عوام او د اوریدونکي د امید او د یرې په منځ کې ساته. د خوارجو په شان کار به نه کې. خوارج د یرې د طرف غالبه کوي او ځکه خو د ټول مسلمانان کافران کوي. چې هلته هغوی دقه یو خبره کوي جهنم 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 حرام 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 حرام. دقه یو طرف یې زور ورکړی او نه د صوفیانو په شان. صوفیان هم د یرې د جانب زور ورکوي او ځان نه به د مرجئه به هم د ځان نه جوړی چې صرف څه ساتي؟ امیدونه او عذاب یې لري. الله سوي اعلموا ان الله شدید العقاب وان الله غفور رحیم. دا خبره یاده که چې الله ګوره سخت عذاب ورکوي او دا م یاده که چې الله غفور رحیم دی. دواړه خبرې ذکر کړي، یو یې نه دی ذکر کړي. نبئ عبادي اني انا الغفور الرحیم وان عذابي هو العذاب الالیم. ای پیغمبره خبر که زما دا بندگان چې زه ګوره غفور و رحیم یم. په دې صرف خبره ودرولې نه ده وان عذابي هو العذاب الالیم او زما عذاب ورکولم ګوره به سم دردناک عذابي. الله د پیغمبرانو باره کې سوي انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. الله وی دې پیغمبرانو به ما ته چغې والې زمانه به دعاګانې غوښتې رغبا ورهبا د یرې او د امید د لاسه. پیغمبرانو به زړه کې یره م وه او په زړه کې امیدونه م وو. یدعون رب ذکر یدعون ربهم خوفا وطمعا. مؤمنان د شپې رابلي خپل رب ولاړې په اوږدو اوږدو تهجدو باندې. ولې الله خوفا وطمعا؟ خوفا د یرې د لاسه د الله د عذاب نه یریږي، وطمعا او د امید د لاسه د الله د رحمت امید ساتي.
نو مؤمن به د دوانو په منځ کې. وقال سفیان، او سفیان دا خبره کړې ده. سفیان بن عیینه دی غالبا دا ده. سفیان بن عیینه به دا وي ما فی القرآن آیة اشد علی، وی په قرآن کې په ما باندې د دې په شان سخت آیت نه دی تیر شوی. الله وی لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. پورا حدیث دی یا اهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة. اے اهل کتابو تاسو ګره اسم نه چې سو پوری تاسو په تورات او په انجیل باندې پورا عمل نه کړي، او هغه څه چې الله تنازل کړي چې سو پورا عمل نه کړي. پدې کدا عمل هم نه کړي ګر تاسو هیڅ هم نه. سوال زړه ته راځي، څه سوال زړه ته راځي؟ بابي شروع کړی الرجاء مع الخوف. اوس دا وایي چې وی سفیان بن عیینه به وایي چې دا ډېر سخت آیت دی. د هغې سره څه مناسبت دی؟ مناسبت شتي نه. زړه نرمېدو خبره جدا ده. اوس د باب سره دا خبره تړل غواړي، د باب د عنوان سره. هغه دا ده چې الله اهل کتابو ته وایي چې اسم نه یې چې څو پورې په تورات او په انجیل عمل نه کړی. معنی دا شول امام بخاري والله اعلم. امام بخاري ته دا وایي یو سړی دی صرف د الله نه امیدونه ساتي. الله جي غفور رحیم، الله جي غفور رحیم، الله جي پراخ رحمت او د الله جنتونه. دا امام بخاري وایي مطلب دی دا دی وایي هیڅ هم نه چې څو پورې په دې قرآن عمل نه کړی کامیابېدی نه شي. صرف په امیدونه خو کار نه کېږي. ما تاسو ته وایي چې دې دپاره څه پکار دی؟ توفیق او بیا غټ سر او غټ ذهن پکار دی. دا وړې خبرې چې ته به کښېنې. اکثر وایي که نه بعض موږ سره هم چې بخاري پروت دی کور کې، نو ترجمه به سره پرته وي که نه پرته دي کې به څه صرف هسې ووایه، خو پوه خو به نه شي چې امام بخاري ولې دا آیت دلته راوړو، ولې دا حدیث دلته راوړو. نو دلته چې امام بخاري د امام سفیان ابن عیینه رحمه الله دا قول راوړی دی، نو د هغې مطلب دا دی وی الله وګوره اهل کتابو ته ووایي چې څو پورې په تورات او په انجیل عمل نه یې کړی نو هېڅ هم نه یې. معنی دا چې تش امیدونه به نه ساتې. څه ته ضرورت دی؟ عمل ته ضرورت دی. امید ساتل الله نه، خو عمل پکار دی. نه چې خپلې بخفه باندې اچولي ده جي الله غفور رحیم دی. الله غفور رحیم دی خو ته خو څه وکړه که نه؟ د الله د رحمت خو په څه وجه میلاویږي، نو ته هغه وجه ولټوه که نه. څه سبب خو شتي د الله د راضي کولو که نه، نو هغه اسباب خو ولټوه که نه. لږ خپې لاس ووه. وان قل مخکې حدیث تیر شو که نه، خپې لاس ووه اگر که لږي، خو چې همیشه خو وي که څه عمل خو کوه، نو الله به د باندې رحم وکړي. بیا صحیح ده چې امید ساتي، خو تش امیدونه ساتل او عمل نشتي دا غلطه طریقه ده. عمل کوا، محنت کوا، کوشش کوا، او ورسره د الله نه څه ساته؟ امید هم ساته چې الله به یې قبول کړي، الله به ما وبخي او الله به ما رحم وکړي. یریږم هم د الله د عذاب نه. نو د یرې په باره کې هم حدیث را روان دی او د امید په باره کې حالانکه دې باب کې یو حدیث راوړی دی بس. او زما خو اراده ده خو وخت ختم شو چې زه به د رحمت یعنی د الله نه امید ساتلو باره کې به ډېر حدیثونه زه بیان کړم، او دغه شان د الله نه یېرېدو دپاره هم بعض حدیثونه به واورئ. نو دا به پرېږدو را روان درس ته. دا باب یعنی چې تاسو ته یاد دي چې موږ صرف باب شروع کړو او د سفیان رحمه الله قول ذکر شو بس. اوس دې کې چې کوم حدیث امام بخاري راوړی دا به پرېږدو را روان درس ته. الله دې موږ پوه کړي په قرآن او په حدیث باندې، او الله دې موږ له توفیق راکړي د هغه عمل د کولو چې هغې باندې چې هغه همیشه وي، او الله دې زموږ په زړونو کې یره پیدا کړي د هغه نه، او الله دې زموږ په زړه کې امیدونه پیدا کړي د الله نه. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.